کله چې دنیا ته زرغه سبا هیڅ چاره نشته دا وړوکې لمسۍ مې دی دا یې نشي کولی هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زرغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم چا سره چې ما له زړه دوستي څنګه یې جوړي ودرېږه جوړي ستا نوم چیرې سهیل ماشاءالله بابا چیرې ځې دا اوبه پوښتنه وکړه اوبه نه لرو کور هم لرې دی او دا یو لمسی مې کور کې یو دغه هلک نظام فرج دی په ځان باندې پریشاني کړې او خونه فرج دی نشي کړی اوبه د کوم ځای نه راوړې اوبه ډېر لرې نه هغه ځای نه راوړو او کور هم چیرې دی کور مو کوز دی هلته وړاندې دی نږدې دی وړاندې دی لږ وړاندې دی څو کور هستئ هلته تقریبا 9 کور یو 9 کور هستئ 9 واړه اوبه نه لري 9 واړه اوبه نه لري هېڅ شی هم نه لري دا اوس دا څو کاله کېږي چې راغلي وو هېڅ شی نه لرو بس د الله در ته پراته یو د کوم ځای نه راغلي هستئ من د کونړ نه د کونړ نه راغلي د رفیج نه بره د رپېش نه دلته هم کورونه دي دلته هم کور عرضې مو جوړ کړی دی او بس پکې ناست یم الله چې بغل ته شي موټر دی تاسو کور چیرې دی زموږ کور اکوز دی ستا زامن څه کار کوي زامن دی زامن مې خوارې دوه درې پوره جوړ شوي دي یو کس دی هلته جړي کوي تاسو پیسې نه لرئ مالداره ناست دی نه پیسې چېرته وي پیسې چېرته وي د خدای په غصب اخته یو ماجر راغلي دا څو کاله کېږي تاسو د بچي کومک نه کوي نه هلته بیل شوي دي بیل دي هلته طالبان او حکومت او داعش خبرې هغې نه راوړي دلته دا عرضي غوندې کور مې جوړ کړی او ناست یم پکې هغه کومه خبره چې تا ډېر دردی بابا سترګې دې ډکې ډکې شوي خو دغه شی دا بچی دا فلج دی زه یو پیسې غریب یم دغسې حال دی او ورځ کې 10 پیرې کوم اوبه سبا هېڅ چاره نشته دا وړوکې لمسۍ مې دی دا یې نشي کولی هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زرغلی یم هر وخت له بابا لاس په کراچۍ پیرې کوي خپل کور ته اوبه وړي الله دې څوک نه غریبوي په دې دنیا باندې موږ او تاسو امتحان ته پیدا شوي او امتحان دې راوړي او رښتیا اچولي چې ودرېږه څه به کوو په دې دنیا باندې خو غولېدلي یو د الله دنیا د الله ته پاتې د بابا په سترګو کې اوښکې زما پریشانی د بابا په سترګو کې ژړا زما په زړه کې درد څرنګه چې دی بابا په سترګو کې اوښکې راغلی تاسو په الله تعالی یقین وکړئ چې زما خپل پلار مخې ته ودرېدو اخر ولې دا بیچاره د کونړ نه کډوال شوی نور دونه په تنګ شوی دی چې ډکې ډکې اوښکې د سترګو نه توی کړلې چې د اوبو غټه ستونزه لرو اخر موږ او تاسو د مسلمانۍ دعوې کوو الحمدلله مسلمانان یو راځئ سره یو شو د خپلو هېوادوالو ته د صحیح اوبو سا ووهو لکه څرنګه د بابا څه مشکل دی او دا مشکل په شریکه سره حل کړو او بیا هم وایم په صدقو کې بهترینه صدقه ده د صحیح اوبو سا راځئ د دې بابا لپاره صحیح اوبو سا ووهو د خپل مړو پسې د خپلو رساو پسې او بل دا د لارې سر دی د عمومي ما هیڅ وفادار خلق ونه لیدل ما هیڅ وفادار خلق ونه لیدل
ځان سره یوازې ګرځېدلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم مینه مې یو چا سره له زړه وتل مینه مې یو چا سره له زړه وتل مینه مې یو چا څنګه یې مدام تلای نشي هیڅ کار نشي کولی بیخي الله به دې ښه کوي ښه کوم ځای دې خوږېږي ته لږ مزل وکړه ته لږ مزل وکړه داسې لاړه داسې راشه زما خوا ته پلار خوا ته راشه پلار خوا ته داسې راشه ته کراچۍ اوبه نشي راوړلی نشي راوړی څه ته کوم ځای عملیات دې کړی کولمو دې کړی دا به الله ښه کوي ښه او زه به تا ته دعاګانې کوم ښه او یو غاړه خو راکړه مینه مې یو چا سره له زړه وتل مینه مې یو چا سره له زړه وتل مینه مې یو چا ستړي مه شي خیر اوسې دا بابا جان مې وکتو الله شاهد دی د ډېر وړاندې ځینې اوبه راوړلې خو بس دا مشکلات په وطن کې شته افغانستان کې دا مشکل شته دي تقریبا دلته څونه کورونه اوبه نه لري دلته خو لس 15 کور لري څو لس 15 لس 15 کور یو اوبه نه لري نه اوبه نشته دي دا د نیر اوبه دي دا ماشومان چې اوس کې ساره ناسته او دا اوبه به نه ورکوئ دا مکروب دي دا اوبه او دا اوبه به نه ورکوئ کوم ځای اوبه ورکوي چې تاسو موږ ته کوی ونه وایي نو موږ اوبه کوم ځای دلته کویان نشته دي زموږ وس نه کېږي چې کویان وو دی وسی وسم نه کی هو کنه چې دا دولت خلک راشي موږ سره همکاري وکړي موږ ته کویان وکړي دا مرداري اوبه به موږ ولې دا پاتې هو کنه بس قدرمنو هیوادوالو زما د بابا جان فریاد او زما د ورور معذوره کاشکې دای په صحت جوړو چې بابا جان سره حکومت کوله اوبه یې راوړلی بیا هم وایم دا خلک د صحیح اوبو مشکل لري عمومي سړک دی او په دې ساحه کې به سړی وهي چې ټول کورونه استفاده وکړي صحیح خبره ده نو که څوک غواړي د خپل رساو پسې د خپل مړو پسې صدقه وکړي په صدقو کې بهترینه صدقه د صحیح اوبو سا نو زموږ شماره تاسو په سکرین ښکاري دغه بابا جان د دغه مشکلات نه خلاص کړي چې د هغه ځینه اوبه راوړي داسې ډېرې نور سپین ګیري د وړاندې ساحې نه اوبه راوړي مشکل یې دننه کرش بابا د دې فریاد د دې درد لکه خپل د کور غړی تاسو په الله تعالی یقین وکړئ هر افغان چې په درد کې وي یا هر انسان چې په درد کې وي لکه زما بدن چې په درد کې دی د کوم ځای نه اوبه څکي زه به تاسو ته دا وښیم ما هیڅ وفادرخه لکه ونه لیدل ځان سره دا نیت دی کې هر څه راجاري وي څرنګه چې مشر یاده کړه دا صحیح اوبه نه دي دا هغه اوبه دي چټلې اوبه کله چې دا خپل بچو ته ورکو زموږ بچي ناروغان کوي سالۍ نو راځئ چې صحیح اوبو سا وهو دې ولس څخه که هر هغه ورور که هر هغه خور غواړي چې صدقه وکړي د خپل رساو پسې نو بهترینه صدقه ده بابا جړا مې وکتل خپل موټر مې د یاده ووتلو چالان هم پرېښودلو بېرته به ځم خپل موټر پسې زه لا هم چا وړی نه نو دا وه د نن ورځې خپرونه د صحیح اوبو سا د مرستې که څوک غواړي د لا مرستو په هیله د ستاسو تر بلې خپرونې په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان مینه مې یو چا سره له زړه